ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر بحث کې مو په ځینې ارزښتونو باندې په ادبیاتو کې رڼا واچوله. اوس زموږ بحث په ادبیاتو کې د ځان پیژندنې په ارزښت باندې دی. ځان پیژندنه د یو ارزښت په توګه ادبیاتو راخیستې ده. په ادبیاتو کې د ځان پیژندنې ارزښت د ځان پیژندنې ارزښت خوشحال بیا هم په تیر بحث کې هم ډېر مثالونه د خوشحال بابا ذکر کړل. بیا هم پایل د خوشحال بابا په شعر باندې کوو چې خوشحال بابا وایي چې که د شناخت وشه د ځان شناخت وشه د جهان. موږ هم یو متل کوو چې اول ځان دی بیا جهان دی. موږ وایو چې که چېرته څوک ځان ونه پیژني جهان نشي پیژندی. کله چې څوک ځان ونه پیژني نو خدای نشي پیژندی. ځکه چې ځان یې ونه پیژنده خو لیونی دی، او لیونی چې دی هغه نه خدای پیژني، نه ارزښت پیژني، نه پیغمبر پیژني. نو تر هر څه وړاندې د ځان پیژندنې هنر چې دی د خوشحال بابا په شعر کې، د خوشحال بابا په نثر کې دا لوړ ځای لري. دستارنامه د خوشحال بابا یو کتاب دی. په دې کې د 20 هنرونو په لړ کې ځان پیژندنه هم د یو هنر په توګه یاده شوې ده. په دې کې هغه عربي برخه یې داسې راغلې ده چې من عرف نفسه فقد عرف ربه. که چېرته خپل ځان چا وپېژنده هغه په رښتیا سره چې خپل رب پیژندی شي، خو که چا خپل ځان ونه پیژنده نو هغه رب نشي پیژندی. دستارنامه د ټولنیز ژوند یو ډېر لوړ کتاب دی چې دا د نړۍ په کتابونو کې هغه د سیالۍ ځای لري. ځکه په دې کې کم هنرونه چې ذکر شوي دي او کم ارزښتونه چې په دې کې راغلي، که دستارنامه څوک ولولي نو دی په دې پوهېږي چې یو قومي مشر باید څنګه وي، یو سیاستوال باید څنګه وي، یو ایډیال شخصیت باید څنګه وي، یو قلموال باید څنګه وي، کم هنرونه دي چې سړی پرې ځان اراسته کي هغه یو مقام ته رسیږي، یا کم هنرونه دي چې د لوړو ارزښتونو په توګه په ټولنه کې ځای لري. نو انسان پیژندونکي وایي چې انسانان چې د ځان په اړه څومره پوهه لري، د جهان په اړه چې څومره پوهه لري د ځان په اړه یې نه لري. دا طبیعي خبره ده. دا اوس زه د ځان په اړه دومره پوهه نه لرم لکه څومره چې زما په باب باندې نور خلک لري. صحیح ده، زه د خپل فیزیکي وجود په اړه باندې ډېره پوهه لرم. که چېرته زما ګوته زخمي شي هغه درد زه احساسولی شم، بل څوک یې نشي احساسولی. اما زه په خپلو معنوي دغو باندې کړنو باندې هغومره نه پوهېږم لکه څنګه چې نور پوهېږي. موږ وایو چې یو انسان چې دی د بل انسان هنداره ده، یا خپل عیب چې دی دا د ولو منځ دی دا چاته نه ښکاره کېږي. کیدای شي زه ډېرې ناسمۍ ولرم، زه ډېر کوږوالی ولرم، زه پرې نه پوهېږم. په کوم ځای کې ما تېروتنه کړې ده هغې باندې زه نه پوهېږم، خو یو بل څوک زما په یو جزوي تېروتنه باندې ډېر ښه پوهېدی شي. د هغې وجه دا ده چې موږ د نورو په اړه باندې چې څومره پوهېږو هغومره په خپل ځان باندې نه پوهېږو. موږ هغسې صحیح ده چې د یو احساس درک کولی شو د ټولنې نه، اما د ځان په باب باندې هغه درک چې دی دغه نه دی. یو خو دا دی چې انسان سره یو څه غرور او کبر ملګری دی. امکان لري چې ځینې وختونه هغه د کبر سترګې د ده پټې کړي، کبر د ده سترګې پټې کړي او دی هغه واقعیتونه پرې ونه ګوري. خو یو بل څوک د ده په باب باندې چې قضاوت کوي ډېر ښه قضاوت کولی شي، سم قضاوت. البته یو د کینې او د بغض خبره ده او یو د سم قضاوت خبره ده. که د سم قضاوت خبره نو بیا یو څوک د بل چا په باب باندې ښه قضاوت کولی شي، او که نه د کینې او د بغض او د حسد خبره کوم سندرغاړي نه چا پوښتنه کړې وه چې د فلاني سندرغاړي زامن شته؟ هغه ویل چې و بس
ډېر زیات دي، داسې دي او هغسې دي، وایي چې سندرې وایي، موسیقي کوي او داسې او هغسې مو ورپسې کوي. دا هغه د کینې او د بغض خبره وه. یعنې کله چې د یو چا د خولې نه یو لفظ راوځي، هلته تاسو په دې پوهېږئ چې د دې سړي احساس د هغه بل په مقابل کې څه رقم دی. مثلا که یو سړی وایي چې فلانی سړی وفات شو، حتما دی د هغه سره دغه لري، یو خواخوږي لري. که ووایي چې هغه سړی مړ شو، دا معنا لري چې دی ورسره نه خواخوږي لري او نه ورسره بغض او حسد لري. خو که د دې نه اخواته نه لږ نور هم زشت الفاظ ذکر کړل، نو کیدای شي چې دا سړی له هغه سره څه مشکل ولري. یعنی د هر چا احساس د بل په مقابل کې دغسې دی. نو دا خو د انتروپولوژۍ یا د انسان پیژندنې موضوع ده چې انسان ټول عمر یو خدای په یو حالت کې دی، انسان په یو حالت کې نه وي. موږ چې د خپل وجود په اړه څومره پوهېږو، هغومره د خپل نفس په اړه نه پوهېږو. د ځان په اړه د داسې صفتونو یادونه کوو چې کیدای شي په موږ کې نه وي. ډېر کله موږ وایو چې ما داسې وکړل، ما داسې وکړل، ما داسې وکړل. بېرته که موږ قضاوت وکړو په ځان باندې چې راځه دا څومره دا اوس چې ما د ځان په اړه باندې څه وویل، دا څومره صحیح دي. ډېر کله موږ د ځان په اړه دروغ وایو. مثلا وایو ما داسې کار وکړه، هغه کار موږ نه یې کړی. دنیا کې د ژوند زموږ چې دی دا په رښتینواله باندې دی، ځکه دا ژوند حقیقت دی. موږ ته الله تعالی ژوند راکړی دی او دا هم حقیقت دی چې یو ورځ موږ نه دا ژوند اخیستل کېږي، موږ یوې بلې دنیا ته روان یو. دا یو فاني نړۍ ده، هغه یوه بله نړۍ ده. زموږ په تیورۍ کې چې هغه اسلامي تیوري ده، هېڅکله موږ ته د دروغو دغه نه دی شوی چې تاسو یې ووایي. البته په ځینو خاصو ځایونو کې د مصلحت دپاره یادونه شوې ده. علما هم دا خبره کوي او په حدیثو ثابته ده چې که په کوم ځای کې د مصلحت خبره دروغ وویل شي د دوو په جوړجاړي کې، نو دا شته دی. اما دروغ ویل دا ښه کار نه دی، ځکه چې هغه د منافق په علایمو کې دا راځي چې دا دروغ وایي، په کذب متهم په کذب باندې دی دا. و اذا حدث کذبه. نو موږ په زمانه باندې غلبه حاصلو. دا دروغ چې وایو په زمانه باندې غلبه حاصلو. یو چا ته لوړې لوړې خبرې کول، ولا فلاني سره مې پرون خبرې وکړي، هغه سره مې ستا په باب باندې داسې وویل داسې وویل، یو څوک د خپل تاثیر لاندې راوستل. یعنې دا اسلامي اصل نه دی. موږ باید رښتیني اوسو. بل د ځان په نواقصو نه پوهېدل، دا په خپله هم یو نقص دی چې یو